موږ په کور کې متشدد بیابان ته غلي ته راسي دا خبره داسې پر سم ودرو راسي دا زه د ټوپکو مخالف یم ټوپک نه ده که ته د ټوپک شوقه یې یا د جور شوقه یې د دغه شوقه نو مهرباني وکړه دا ټوپک د مامي د کونډولو لپاره مه استعمالوه دا ټوپک د لور د کونډولو لپاره مه استعمالوه دا ټوپک د هغې خور دپاره استعمال کړه چې پر سر یې په وړاندې نشته کېږه څه استعمالوي دغه غریبانو دپاره استعمال کړه چې ډوډۍ نه لري دغه خلکو دپاره استعمال کړه چې خلک ظلم ورسره کوي دا زموږ تر ټولو تعلیم یافته علاقه ده زموږ د تاریخونو مرکز اوسېدلې ده صوابۍ تعلیم یافته بهترین عالمان خلک اوس دغه د دوی خپل دغه دی تینک چانک دی دوی چې دا مهرباني وکړي د یوه کال چې موږ په ناپوهي سره وژنو دا دې جمع کړي پښتونخوا وطن افغانستان نه دلته زموږ منځنۍ پښتونخوا ده د پښتونخوا وطن دی حاجي صاحب تاسو به حق کاریان بسئ کم از کم موږ په دغه ناپوهۍ کې چې هغه ډېره توبه مې د بېغیرتي وکړو د کاله 2000 کس سره وژنو 2000 دا زه کم یادوم 3000 کسه پر خوش خبرو موږ سره وژنو 3000 کسه هیڅ ازادۍ تاریخ قرباني نه ورکوي د خپلو جنګیالیانو عزیزانو که موږ وختي دا کار نه وکړو خواست کوو که موږ وختي دا کار نه وکړو بیا به وخت تیري بیا چې ځان خلاصوو بیا به داسې لکه فلسطینیان بیا به د خلکو بمبارۍ موږ به وینې زموږ بچیان به بربادېږو به تر هغه وخت د راتګ د مخه راسې مهرباني وکړئ عزیزانو چې سره کښېنو عقل سره شریک کړو پوه سره شریکه کړو نه د چا سره بدي کوو نه د چا سره جنګ کوو نه د چا سره دغه کوو